د رڼۍ لار د رڼۍ لار لمونځ د عصبي علاج یوه وسیله. لمونځ او د هډوکي تقویه کېدل د نفس او بدن لپاره شفا. نویو علمي څېړنو ښودلي چې د مسلمانانو د لمونځونو 15 واړه وختونه د بدن لپاره د سایکولوژي یعنې ارواپوهنې د فعالیت له وختونو سره یو شان دي. په دې معنی چې په دې سره د ټول بدن د فعالیت چارې تنظیمیږي. د ډاکټر زهیر رابع په لمانځه شفا غوښتل نومي کتاب کې راغلي چې کورتیزون چې د انسان په جسم کې د فعالیت هورمون دی، د لمانځه د وخت راتلو پر مهال تر نورمال حالت ډیر زیاتیږي او ترڅنګ د وینې نارمل حالت او وجود کې تګ راتګ هم تنظیمیږي. د سهار لمونځ د دې کبل انسان سهار له لمانځه وروسته 6 او 9 بجو ترمنځ انسان له ډیر فعالیت احساس کوي. همدا لامل چې له لمانځه وروسته دا وخت د کار کولو ټولو ښه وخت دی. رسول الله اکرم صلی الله علیه وسلم ویلي چې ترمذي او ابن ماجه او امام احمد یې روایت کړی دی: ای زما ربه، زما امت ته په وختي کارونو کې برکت واچوه. همدارنګه په دې وخت کې په هوا کې د اوزون غاز درجه هم لوړیږي. دا غاز د انسان پر عصبي سیستم، ذهني او د عضلاتو پر فعالیت اغیز لري او سهار ناوخته بیا برعکس نتیجه لري. داسې کورتیزون کمیږي او کچې تر وروستۍ ټیټې درجې رسیږي. انسان د فشار او د آرامۍ اخیستو احساس کوي. دا حالت انسان ته له وختي ویښېدو پورې 7 ساعته وروسته مخې ته ځي. د ماسپښین لمونځ په دې وخت کې د ماسپښین د لمانځه وخت را رسیږي چې په دې وخت کې د انسان په زړه کې نرمښت راځي او جسم که هر کار کوي ستړی ښکاري. بیا د ماسپښین د لمانځه وروسته او د مازدیګر د لمانځه وړاندې مومن انسان د خپل فعالیت او جسمي او ذهني ځواک ترلاسه کولو لپاره د خوب شوق لري چې په شریعت کې دا خوب ته قیلوله وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه ویلي دي: په روژه کې د پښمنۍ په خوړلو مرسته وغواړئ او په قیلوله د شپې له لمانځه قیام اللیل سره مرسته وکړئ. بل ځای هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: قیلوله د غرمې خوب وکړئ ځکه چې شیطانان دا خوب نه کوي. علم هم ثابته کړ چې د انسان جسم په عام ډول پر دغو سختو حالاتو تیریږي. په جسم کې هغه کیمیایي نشه کوونکې ماده زیاتیږي چې د خوب خواته کش کوي او جسم د فعالیت په وروستۍ ټیټه درجه کې وي. کله چې انسان د قیلولې خوب ونه کړي، نوکرۍ ورځې اعصاب ستړي وي، بیا د مازدیګر د لمانځه وخت رسیږي او په لمانځه سره د انسان جسم یو ځل بیا خپل فعالیت ځواک مومي او په وینه کې ادرینالین کچه بیا لوړیږي. جسم په دندو په تیره بیا د زړه په فعالیت او نشاط کې زیاتوالی راځي. د مازدیګر لمونځ په ځانګړې توګه د ناڅاپي نشاط او فعالیت لپاره د زړه او جسم بیرته چمتو کولو کې خاص رول لري. دلته د قرآن کریم د دې ټینګار معجزه او ګټه رامخته کیږي چې د سورة البقرې په 822 نمبر آیات کې راغلي. جمهور مفسرین پر دې ولاړ دي چې له الصلاة الوسطى هدف د مازدیګر لمونځ دی. په دې سربیره چې د مازدیګر د لمانځه پر وخت په جسم کې د ادرینالین هورمون افرازات ډیریږي. همدا لامل چې طب هم د دغه لمانځه ګټه ثابته کړې ده. د ماښام لمونځ راځي او د کورتیزون د افرازاتو کچه راټیټیږي او د تیارې په خورېدو سره د بدن د فعالیت هم په ټیټېدو شي چې دا کار سهار تر لمانځه وروسته برعکس وي.
د ماسخوتن لمونځ د ورځې په دوراني چوکاټ کې د ماسخوتن لمونځ وروستی او پنځم لمونځ دی چې په لړ کې جسم د نشاط او حرکت له حالت څخه خوب ته پوره لېوالتیا لپاره سړی ورکش کوي. د مسلمان لپاره د ماسخوتن د لمانځه ځنډول مستحب ګڼل شوي. د امام احمد په مسند کې د معاذ بن جبل په روایت کې راغلي کله چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن په لمانځه کې وځنډېد، خلکو دا ګمان وکړ چې ګنې هغه صلی الله علیه وسلم له کوره نه راوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه لمونځ وروسته کړئ، یعنې کله چې ښه تیاره شي د ماسخوتن لمونځ وکړئ. د همدې لمانځه پر نورو امتونو تاسو ته برتري درکړل شوې، ځکه چې پر تاسې مخکې امت دا لمونځ نه کوو. دا هم باید هیره نه کړئ چې په منظم ډول د میلاتونین افرازات د انسان جسمي او عقلي پوخوالي سره ژوره اړیکه لري او د انسان جسم دې ته هڅوي چې پر یو ثابت نظام وچلېږي. له دې کبله وینو چې پر وخت لمونځونه کول د دې لامل ګرځي چې انسان خپل ورځني فعالیتونه په بشپړ ډول په پوره فعالیت او ځواک ترسره کړي، چې په دې سره انسان جسم او د سیستمونو دندې په تر ټولو ښه ډول ترسره کیږي. د نفس او بدن لپاره شفا. بیروت یو اوسیدونکی محمد منصور له لمانځه سره خپله کیسه داسې کوي: په یو داسې هوټل کې مې کار کوو چې د سمندر پر زرغونو څنډو یې کړکۍ ورخلاصې وې. دا مخکې له دې چې زما د هېواد سرچینې ولټول شي کاري چاپېریال اړیستلی وم چې ټوله ورځ کار وکړم او د شپې ویښ پاتې شوم. دا چې د هوټل څښتن ډېره مینه را سره لرله او پر ما یې ډېر باور درلود. یو وخت هغه د هوټل ټولې چارې ما ته پرېښودې او هغه په نورو کارونو بوخت شو، خو زما اندېښنې او مسؤلیتونه یو پر دوه شول. د شپې خوب مې بیخي ورک شو، ټوله شپه مې په سګرټو او قهوې تېروله. یوه شپه چې ډېر میلمانه مو نه لرل، له سهاره راوتلو لږ وړاندې مو هر څه سنبال کړل. ټول کارونه مې پای ته ورسول او هوټل مې وتاړه. په موټر کې کور ته ستنېدم، خو پر لاره لږ وځنډېدم او د سمندر ښکلې منظرې پسې واخیستم چې د سپوږمۍ انعکاس په اوبو کې یو بېله ښکلا وربخلې وه. که څه هم یخني ډېره وه، خو سوچ په نړۍ کې ډوب شو. د ځلېدونکو ستورو ښکلا ورسره واخیستم. ویشتونکي ستوري د پلار کیسه راپه یاد کړه چې ویل به یې په دغو ستورو الله تعالی شیطانان وهي، ځکه چې شیطانان د آسماني خوبونو غلا کولو لپاره هڅه کوي. د پلار هغه شېبې راپه یاد چې په لمانځه به په خوشو او ازاریو ولاړو، له سترګو مې اوښکې ووهلې چې د مرګ پر مهال یې موږ ته د لمانځه وصیت کړی و او راته ویل یې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې خپلو اصحابو ته وروستی وصیت و. په همدې وخت کې د جومات په لټه کې شوم او له ځانه سره مې وویل چې آیا خلکو به لمونځ کړی وي او که نه. یو کوچنی جومات مې وموند، ورننوتم چې یوازې یو کس پکې په لمانځه ولاړ او په ښکلي غږ د قرآن کریم تلاوت کوي. ورغلم او تر څنګ یې په لمانځه ودرېدم. ناڅاپه راپه زړه شول چې بې اودسه یم او دا چې ګناهونه مې ډېر کړي دي باید غسل هم وکړم. او اوس خو د هغو کسانو په ډله کې یم چې نوی اسلام ته داخلېږي. که څه هم اوبه ډېرې یخې وي، خو غسل مې وکړ. له غسل وروسته مې داسې احساس کړه لکه همدا شېبه چې بیدار شوی یم. د سړي تر شا ودرېدم او لمونځ مې وکړ. له لمانځه وروسته ډېر ورسره وغږېدم او ژمنه مې ورسره وکړه چې نور به د الله په اذان لمانځه ځان نه غړوم. یو څه وخت له خپل کاره غایب شوم. وختي به پاڅېدم او وختي به ویده کېدم. له شیخ سره مې یو ځای قرآن تلاوت کوو. کله چې د هوټل څښتن راغی، ځواب مې ورکړ چې نور کار نشم درسره کولی، لکه چې په هوټل کې شراب څښل کېږي او هر ډول ګناهونه خلک پکې کوي چې دا زما ضمیر نور نشي زغملی. هوټلي ووت او لاسونه یې سره وموښلول، داسې ګمان یې کوه چې ګنې لیونی شوی یم. الله مهرباني راباندې وکړه.
د زړه ډاډ دې راوبخه او له ناروغۍ هم شفا راکړه. همدا و د یو داسې کاروبار په لټه کې شوم چې زما له نوي ژوند سره سر وخوري. الله تعالی راباندې د رزق دروازه پرانسته او د سوداګریزو خوراکي توکو په راکړه ورکړه کې مې دنده ومونده. الله تعالی یوه نیکه ښځه هم را په برخه کړه چې تل به محجبه ګرځېده. لمونځ او د هډوکو تقویه کېدل. د انسان په بدن کې هډوکي پر دوو مرحلو یا دوو پړاوونو تېرېږي: د جوړښت مرحله او بیا د ویجاړېدو مرحله. کله چې د انسان عمر لږ وي تر پخې ځوانۍ پورې هډوکي وده کوي، غټېږي او قوي کېږي. له پوخوالي وروسته د عمر په ډېرېدو پرې کېدو پیل کوي. ځینې هډوکي کمزوري شي او د ماتېدو وړ وګرځي. خو د هډوکي تقویه او ښه جوړښت په حرکت پورې تړلی دی. باید کش کړی شي او پر هډوکي پورې تړلي عضلات باید منقبض او منبسط شي. وروستۍ څېړنې ښودلې چې د هډوکي په منځ کې داسې ژوندکي شته چې د هډوکو د ماتېدو لامل ګرځي. د هډوکو د نه حرکت په صورت کې دغه ژوندکي د هډوکي د خرابېدو ته لاره هواروي او فعالیت ډېرېږي. هره ورځ پر یو بالغ مسلمان 5 وخته لمونځ فرض دی چې ټول ټال 19 رکعاته کېږي. د فرضي لمونځونو وخت کې سره جمع شي تر 40 دقیقو واوړي چې په لمانځه کې د انسان هر غړی حرکت کوي. همدا ده چې لمونځ د مسلمان هډوکي تقویې یو غوره وسیله ده. موږ وینو چې په محافظه کارو مسلمانو ټولنه کې د ملا د کوږېدو یا د ملا دردونه ډېر نه موندل کېږي. دا ځکه چې پرله پسې توګه په ټولنه کې محافظه ګډې لمونځونه کوي. لمونځ د عصبي علاج یوه وسیله. له خشوع او خضوع ډک لمونځ د انسان د نفس د ارامۍ او راحت سبب ګرځي. د انسان څخه اندېښنې لرې کوي. کله چې سړی په ارامۍ او خشوع سره لمونځ وکړي، د خوشحالۍ او ارامۍ احساس کوي. د ارواپوهنې له اړخه کله چې انسان د اندېښنې په وخت کې حرکت وکړي، فکر یې بدلیږي. همدارنګه د لمانځه په ادا کولو سره انسان تازه کېږي. هغه ستونزې چې ورسره لاس او ګریوان وي له ذهنه یې وځي. ډاکټر توماس هایسلوپ وایي: زما د اوږدې تجربې له مخې لمونځ د خوب لپاره تر خورا مهمه وسیله ده. په دې معنی که چاته خوب نه ورځي، لمونځ دې وکړي چې خوب ورشي. او د یو ډاکټر په حیث دا ویل غواړم چې لمونځ د انسان د نفس او اعصابو د ارامۍ تر ټولو غوره وسیله ده. لمونځ د انسان خو د ډاکټر الیکسیس کارلیل چې په طب کې د نوبل جایزه ګټلې ده بیا وایي: په بدن او د جسم په سیستم او غړو کې یو عجیب فعالیت راولي. لمونځ د فعالیت یو ستر مولد دی. ډېر ناروغان مې ولیدل چې په درملو یې هیڅ چاره ونه شوه، خو لمونځونه یې غوره علاج وګرځېد. لمونځ د ادیم معدن په څېر دی چې وړانګې لري او د ذاتي نشاط لپاره مولد دی. لمونځ د ګډو علاج ګرځېدلی دی. Oh